سادگي ونه کوي چې امریکایان ووته بله زما پلار ویل ته اوس د چا سره جهاد کوې دا چې څوک دا خبره کوي چې امریکایان ووتله دا خو نو یا هغه اول نمبر ساده ی ساده خو دوی ویل اول نمبر ساده خو نو دغه طالبان په حجره کې ویل چې د ورځې نه واره جیب ول سوی دی په ځان نه خبر دا خو نو یا اول نمبر ساده دی چې امریکایان ووته د چا سره جهاد کوي امریکایان چې ووته د دغه چا سره جهاد کوو چې د 5 او 3 الکوان یې د ځان سره ساتل دغه سره جهاد کوو امریکایان چې ووتل موږ د دغه خلکو سره جهاد کوو چې پرون د پاینو مینه کې د خلکو د خوندو مخان کتل او المخرج ښکاره کړ عکسونه یې ځینې اکثر توپک په غاړه د دغه سره موږ جهاد کوو امریکایان چې ووتل موږ د هغه خلکو سره جهاد کوو چې د ناټو د PRT په میدانونو کې د افغانانو ښځې په کښلي کمیس باندې د ناټو د عسکرو سره یې والیبال پکړی دی د دغه خلکو سره موږ جهاد کوو امریکایان چې ووتله موږ د دا خلکو سره جهاد کوو چې پرون د سپین ږیري بابا په مخ کې د ځوان زوی یې پرتوګ باسي امریکایان چې ووته موږ د دا خلکو سره جهاد کوو چې په کابل کې د واده د ناوکۍ مټر ډک د زنانو 11 ورځې ورک سوی دی د دا خلکو سره موږ جهاد کوو امریکایان چې ووته موږ د دا خلکو سره جهاد کوو چې د چا سر خوندي نه دی مال یې خوندي نه دی ناموس یې خوندي نه دی حیا یې خوندي نه ده د کابل د ارګ په سر باندې یو امریکایي قانون ماته ولاړ دی موږ د دا قانون د بد سره جنګ کوو موږ د دیموکراسۍ بد ماتو د دیموکراسۍ بد چې موږ ډړې وړې نه یې کړې تر هغه وخته پورې زموږ جهادي ذمهواري پای ته نه رسېږي دا بیا دا چا خپل کار دی چې له کومه ځایه څه ګز پر لګوي ما ویل چې دا به یا ډېره سادګي او یا بعضې خلک ناجوړه ما پخوا درته ویل ما ویل چې زموږ جهاد یې هضم کولی نه سوی د پخوا سره اوس دا خبره کوي چې اوس نو د چا سره جهاد کوي دا خو مسلمان ورور دی نعوذ بالله دغه مسلمان دا مسلمان د یهودو ملګری دی ډېر خلک دې تجربه په وکړي نن دا خبره موږ ته کوي چې د چا سره جهاد کوئ اوس خو امریکایان ووته پرون چې امریکایان دلې وه د امریکایانو جهاد یې هم نه دی منلی قسم دی چې کوم خلک نن دغه اعتراض کوي که دې پرون د امریکایانو سره جهاد کړی دی یا یې منلی دی دا چې پرون د امریکایانو سره جهاد ول افغانستان آبادوي طالبان سادهګان دي خپل د وطن و آبادۍ ته څوک پرېږدي نه لیکن نن چې امریکایان وځي نن بیا دا خبره کوي دښمن زموږ څخه خلاصوي همیشه که تاریخ وګورئ زموږ کمزوري په دا وخت کې راغلې ده چې د نتیجې په وخت کې موږ غافله سوي غافله نسئ د نتیجې په وخت کې دا خصمان کښېنو د نتیجې په وخت کې غافله نسئ چې نتیجه زموږ د لاسه څه ونوځي په لحاظه مسلمانانو ته دا وایو قسم دی چې موږ ډېر غټ میډال او ایوارډ راوړی دی امارت اسلامي راوړی دی امت ته پخوا موږ دا ویل چې امارت اسلامي چې کوم جنګ شروع کړی دی دا د امت د دفاع جنګ دی دا یوازې د افغانستان د دفاع جنګ نه دی دا یوازې د افغانستان د دفاع جنګ نه دی لیکن دا خبره ثابته سوه امریکایانو او ناټو د دوی بچانو هغه په خپل کردار کې دا ثابته کړله خلکو ویل چې دا د طالبو د امریکا جنگ دی طالبان یوارې 15 کاله یا 7 کاله په نظام کې پاته سوي دي د چوکۍ او د کرسۍ خوند یې کتلی دی دوباره چې په څونه قربانۍ او سرونه کېږي بیا ځان و هغه ځای ته رسوي موږ به خلکو ته دا ویله چې د امریکایانو جنګ د قرآن سره دی ستاسې په یاد دي که نه چې امریکایانو څو واره د قرآن عظیم شان توهین او سپکاوی کړی دی تقریبا در 2014 پورې 14 واره علی الاعلان اوسو چې په میډیا باندې دا خبرونه خپاره سوله چې امریکایانو د قرآن عظیم شان سپکاوی کړی دی العیاذ بالله وایي زه دا خبره کوم چې قرآن یوازې د طالبانو کتاب دی که د تمام امت مسلمه کتاب دی تی راته ووایاستئ دا د تمام امت مسلمه کتاب دی دا خو یوازې د طالب او د ملا او د مجاهد کتاب نه دی نو د امریکایانو که یوازې د طالبانو سره جنگ دی طالبان خو یو څو سوه یا یو څو زره یا یو څو لکه کسان دي د کرزي په ژبه د خو په اولو شپو کې پښوبازۍ کولې ول 25 زره کسان دي نور تعداد نه لري 25 زره کسان دي 25 کاله انقلاب وپالې لیکن در اوسه ختمیږي نه لله الحمد دا د قرباني تخم دی دا نه ختمیږي د قرباني په تخم کې الله برکات اچي شاید 25 زره وه اوس هغو نه 10 واره دي د قرباني تخم نه ختمیږي د پسونه د ورځې څونه ډېر حلالیږي په کسابو کې په اختر کې په حج کې لیکن در اوسه یې کمی نه محسوسېږي لیکن میږه چې هغه ډېره زوروره میږه د کاله بیخي داسې یو وخت ما اورېدلي چې پلانکي د دغسې میږه ولاړه د کاله 2 واره لنګېږي لیکن اکثره خو یو نو راوړي یو 2 هغه 3 چې راوړي هغه نو بیخي داسې یو ځای په وطن کې د جنامدارۍ
لیکن دا د قربانۍ تخم دی. وګورئ چې څومره قدر کثرت الله پکې چې برکت پکې چې د قربانۍ تخم دی. لیکن دا بلې خواته وګوره ادب دې ډېر دا ډېر دي چې دې سپیمت څو راوړي سپي کوتۍ څو راوړي شپږ اووه خامخا در لاندې بس تا د ناټو قوه ورسره یي دومره ډېر ورسره یي. لیکن دروازه بیا ګله چا نه یې لیدلی چې دا دې 300 یا 400 سپي ما دلته ویل دا د چړې تخم نه دی دا د قربانۍ تخم نه دی. الله برکت نه پکې اچوي. د کابل اداره د سپي اولاده ده په دې کې الله برکت نه اچوي. ختمیږي څوک تښتي څوک غورځي څوک مرداریږي څوک په کورو کې پټېږي. دا د پشي چشان په غارو وساتي ننوځي د دې سا د امریکایانو په وجود کې وه چې امریکایان نه وي بیا د هیچی نه. خو ما دا خبره کول چې زموږ جنگ هغه د امت د دفاع جنگ دی د قرآن د دفاع جنگ دی دا د امت مسلمت د نوامیسو د دفاع جنگ دی. قرآن یوازې د طالب کتاب نه دی دا د یو نیم عرب یا پوبلا عرب امت کتاب دی چې دا د تمام دنیا د نفوسو دریمه حصہ تقریبا تشکیلوي. د دې دون لوی کتاب او د دې دون لوی امت د کتاب سپکاوی ولې د یو څو زره یا د یو څو سوه یا د یو څو لکه کسانو په وجه باندې کېږي. په لحاظه دا د دې کتاب سره جنګ و د طالب سره جنګ نو. او دا اسانه خبره ده کومې نظریات چې اوس په موږ کې پراته دي یا موږ د کومې عقیدې پاسداري کوو که موږ در دغه عقیده تیر سو امریکایان بیا زموږ سره جنګ کوي. موږ ته په ملګرو کې هم ډېر و چې اوس دا غټ رګ کار نه کوي هلته ورسره ناست په کابل ورته تسلیم سو خسیان یې کړل. نو امریکایان ولې څه نه ورته وایي د امریکایانو زموږ د جهاد سره کار دی که د زموږ د شیخوس سره چې زما د پلانکي قوم سره جنګ زموږ د جهاد سره کار دی. کومه نظریه چې زما استاد سره راسره ده دغه نظریه امریکا نه مني. دا زما استاد دشمن چې د کابل پر اداره باندې واکمن دی کومه نظریه او مغزه او مفکوره چې زموږ سره راسره ده کوم تصور چې موږ لرو دا د دې تصور دشمن دی. دا تصور د قرآن تصور دی دا د حدیث تصور دی دا د صحابه د نقش قدم تصور دی دا د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب تصور دی. کني نعوذ بالله چې اوس د دې تصور څخه خپل ځان عاري کې تر دې ورواوځي دی ستا سره مشکل نه لري اعلی مرتبه به هم تا ته درکوي. مولوي صاحب وخت څومره دی ما سره وروسته بل څوک شته نو پر امره دي دې ویله چې واقعي صاحب هلته زه کله کله دې ته ګاپه کوم نو دې ویله چې زموږ په کلي کې واقعي صاحب هغه دې ته ویلي ول جومات مو نه دی کړی هغه علماو ته ویل دې ول یا بل جومات یې ورته درولي نو جومات یې درولي د واقعي صاحب دماغ کار نه کوي قرآن خو یې نو یاد و دماغ کار نه کوي نو سوره بقره یې شروع کړې نو سوره بقره چې شروع کړې د هغه لمر راختلی دی دی نه دی په خبره زیارت خو یخ دی پر دې مردي هیله دي پر مسجد باندې. نو مولوي صاحب ویل شرک او اچھای سړی سو مېلمنو ته به ژر راځي چې ځو. نو مولوي صاحب ورور ول زه چې راغلم چې ویل که د مسجد کې غږ دی نو جومات ولاړ دی سړی دا د مولوي صاحب مېلمانه لږ چې د بل مذهب دي اشراک هم په جومات کې هغه چې راغلم هغه لیونی اپي صاحب باره مې در لاس ونیوي دې ته مال سلام وګرځوي دې زموږ سره جومات وکړي د دماغ کار نه کوي.